قدرمنه که خیر وي ګلزنډای خو مو رسخات کوي هغه که خیر وي هغه خبرینه تاسو ته وویل میږ یو مدرین مشر لري چې دغه نوم دی کاوڅای ګل که خیر وي دای په دغه د میږ ویښتنه ځینې کی چې تاسو تلپین نیکتا کړای شي مخ لامبار چا کیم په سکرین د وینای چا نه بریخي دغه لامبار یې میږ دی www ټکای یو دوه درې پنځه ټکای ډبل مخیزه ډبل یو تاسو په دان د میږ ته میسج کړای شي تلپین ارته کړای شي یس که خیر وي میږ مشر غوړي د سره میږ کیسې کی چې چیرته لوړ نشوي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ورور ستړی مشه. ستړی ماشه مخ و چې قدرمن لیدونکي به لږ انتظار وکړو خدا خو چې ترس دلای په ټونډه کې نارای ما نام دی کاوڅای ګولا تو ته په دا خبرونه یا په دا میز کې خره غلاست یا ما کته په دغه خپل ژوند لټکی رونور ته وچاوي چې تاسو دغه دوی لا جتا څای داسې کیماره کتینه خو نه کوي چې هغه جیب د پوراوي. نو تا خو داسې پوښتنه وکړه ګلبشرې خان وروره چې معمول دا شی دی چې څوک نن سبا دعوې ته ځي نو خامخا نو جیب باندې خو به ګوتې ورته وایي نو هغوی هم بچیان لري کورنۍ لري خاندان لري همدغه یې وظیفه ده نو خامخا خو به پیسې اخلي. خو دا خدای واچې ریپوی خو وخولی بله پوښتنه تو چې قدرمن داسې یو میسج ورته کړی دی داسې وایي چې کله چې کیرنر درېمې دی داسې یونیما ډیکه یخنۍ په خوله کې نسي دغه کیسه کیمه پرې حقیقت لري که نه لري دې کې هم شک نشته که نه خو خلکو ورباندې روغدي کړي وو چې لاړ شو یو نه یو خو راغلی وي تیاره یې راغوښتې وي یخني او ښه داسې تیکه هم پکې ایښې وي بس نوشې جانې کړو. خو دغه کیسه وایم کاوڅای ګولا چې دومره یخنۍ اډیکې تاسو والوي خو سیرات اخده چې زه قسمه نه یې داسې چې زړه دې خوری ډېر کچرګ کیسه ده دومره غوښې ده چې خوړلې وي ځان چې لږ وي هېڅ کس را پلان وای دا څه کیسه ده. دلته یوه خبره شته داسې دی که نه چې په دې باندې مونږ پوهېږو که سبا ته دا خبره راښکاره شي که نه نو خو بیا خو زمونږ د څرمنو باسي که نه هغې ته هم جوړه خورو خو کله ناکله خو ناجایزې فیصلې هم د پیسو په مقابل کې کوو که نه. خو یعنې اوله هغه کیسه دوه هغه مزاریگی دور کیسه دو چې هغوی خطای که نوله چې ولوي چې مزارای ته ولده چې دا نره خپله زړه وچو و یعنې تو سا ډورېږئ دې کې خو شک نشته. کاوڅای ګوله که خوښه دې وي یوه اړیکه به روخلمه. الو سلام علیکم. وعلیکم د سلام ورې راڅې کې کوم ځینه یې زه محمود یم دغه دوه منډه راته سره غږېږم د تاسو ورباندې یوه پوښتنه لرم که اجازه وي. وایه که پوښتنه به دغه ده چې دغه ملکون په د بازور وټرو کې کټن ولي چې ورسې ګایز باندې په شنه ګایز یخني غوړي چې دی په خپل کور کې یخني خوري که په پردو یخنو یې رېږدی دی. مننه کومه باسې تو پوښتنه مې وخوسته د خپله وروېده کاوڅای ګوله دا کیسه کې به پرې رښتیا د خپله یا خورئ که بل چا یخنۍ غړوپاوئ خپله خو سړی هره ورځ ځان ته یخني نشي اخیستی خو د خلکو ما مخکې ویل چې ورباندې روغدي کړي یو چې راشو بازار ته یو نه یو خو راغلی وي هغه راته را یخني راوړي او مونږ یې نوشیجان کړو. بس مننه کومه یوه بله پوښتنه کومه چې څه په زړه کې عادت ته ونه دارېږي داسې مې اورېدلي چې یای چې کومه دوا ته چې د زنه مشون لوړ جوړوي نه دی په خپل منځ کې سره جنګوي دا کیسه رښتیا تو که دروغ دي. دې کې څه شک نشته ځکه چې پیسې خو پکې پیدا کوي که نه نو چې یو ته یې لاندې کړي بل ته یې باندې کړي او بل ته یې لاندې کړي بل ته یې باندې کړي د یو نه هم پیسې سړی راخیستی شي د بل نه هم راخیستی شي د یو ته یې ور لږه سخته که پیسې درکړي د بل ته اسانه که بیا پیسې درکړي د بل ته یې بیا سخته که بیا پیسې درکړي نو سړی ښه پکې غنیمت کولی شي. دا کیسه باب کې وي چې کومه دوا وي څه به ته یای چې دا زه دته متوم دمره ریپیر وکړه په همدې باندې نو دعوې چلېږي. مننه کومه کاوڅای ګوله
یوه بله پوښتنه تر دریمه ما داسې مار بدلی چې تاسو چاوال و ټول تیار نه تللی نه وای تلیپین سر وشي چې یا سره نشته یا بورا نشته یا غوړي نشته بس هغې سړي ته وایي چې په خینه کې دا نشته دا غاپو خولی دا کیسه رښتیا دوکه نو دا ټولې خبرې خو تا ته معلومات وو چې دا شیان دلته شته نو بیا دې زه څنګه راغوښتم ولې ما ته څه ضرورت و خو دا به دې ټولې لیدونکو سره شریکي کړي وه که نه خو مو داسې و چې ته چې وینه بیا برسه یایې چې وړه در وغرسه چې توی خوله نه اور وي ځان چې لړکي به خلق په وښه پیږي دا کیسه حقیقت لري چوړي ممیز هم پرې راغواړو شیدې هم پرې راغواړو خجیر هم پرې راغواړو کله ناکله ورته ووایو چې یو دوه منه غوښه هم راولېږه چې ګاونډیانو ته هم صدقه کړم یعنې صدقه دی نه وخولی مننه کومه بس قدرمنې مشر کیسې م واورېدې خدای دا وکړو چې شم زده وي میږ زنه زنه داسې مشرونه لري لکه دا کاوڅی ګل چې کسی ځکه چې اول گهیز چې دایر ورسیږي غوښینه دوړه یا نه وي ډیکه یې دا په خوله کې دوله تغوړوي دوله تغوړوي چې شاید بیا یو نوم نه خلی دی ولا ته هوټل ولا په میز دی کې وي دا به په دوړه پسې څیړ کې بس قدرمنه لیدونکي میږ میز یې د غیزې پېراوه مشر کیسې هم وربده کیدای شي تاسو هیڅ شی زده کړي وي ډېر ښه مشرون لري که خیر وي بیا چې زه ګل بشر خان سره د داسې بله یوې کوڅۍ تاسو ته حاضرېږم یغه پرم په لویه مهربانه خدای سپارم